السلام علیکم. زما نوم لقمان دی. اوس د ایوب میډیکل کالج نه مې د ایم بي بي ایس ډیګري پوره شوه. زه یو بلډ اکټیویسټ او سوشل اکټیویسټ یم. تاسو ته خبره کول غواړم د کرونا وایرس په باره کې. د ټول ناول که تاسو ته د کرونا وایرس باره کې بیسیک انفارمیشن یو په هغې باندې تاسو عمل نه کوئ نو دا ویډیو بیا مه ګورئ او خپل ټایم مه ضایع کوئ. په لږ علم باندې هم عمل کول چې دی هغه ډېر غوره دي په نسبت د دې چې تاسو ډېر علم واخلئ. د وایرس باره کې اول انفارمیشن شیر کول غواړم کوم چې د اوسه پورې ماته راغلي دي. د وایرس وجود چې دی د په نسبت د نور وایرس نه دروند دی. نو په دې کې موږ انسانانو ته دا فایده ده چې دی په هوا کې ډېر ټایم دپاره نشي پاتې کېدی او دی ځي په یو ځای باندې لګي. نور چې کوم وایرس یا په هوا کې ګرځي نو هوا ګنده شي او په انسان چې دی په هوا په ذریعه باندې ډېر زر چې دی د هغې نه متاثره کېدی شي. خو که چېرته موږ وټوخېږو یا یو انسان وټوخېږي یا لاړې څوکي او په دې کې وایرس وي نو دی به ځي یا په ځمکه باندې به لګي، په پرده باندې به لګي، په دیوال باندې به لګي، په موبایل باندې به لګي، په جامو باندې به لګي، خو په هوا کې نشي پاتې کېدی. نو که چېرته موږ د دې شیانو نه ځان وساتو نو موږ د وایرس نه بچ کېدی شو. دویمه خبره دا ده چې د مرګ چې کوم تناسب وي د وایرس نو نور داسې وایرس دي چې په سلو کې چې کله 100 کسان د هغې نه غشي بیماران چې دغه وایرس نه نو په هغې کې 15 کسان مري، 20 کسان مري، 25 مري، 9 مري، 10 مري. خو په دې وایرس کې دا ده چې که چېرته 100 کسان هم بیماران شي نو اوسه پورې چې کوم ډېټه ده صرف پکې څه له پاسه 2 کسان د هغې نه مري او نور چې دي هغه جوړېږي. درېیمه خبره دا ده چې د دې وایرس چې دی د سپریډ چې کوم ریټ دی هغه انتهایي سیوا دی. نور چې کوم وایرس وي هغه چې یو انسان ته ولګي نو د هغه نه بیا صرف دا چانسز دی چې یو انسان ته بل انسان ته لاړ شي یا دوو ته لاړ شي. خو په دې کې دا چې ایوریج چې دی نو څه له پاسه 3 ته او یا 4 انسانانو ته د یو انسان نه دا وایرس ځي. اوس د دې نه موږ څنګه بچ کېدی شو؟ موږ کوم اقدامات واخلو چې هغې نه موږ بچ کړی شو؟ د ټول ناول دا کار تاسو وکړئ چې کم هم د ګڼې ځای که هغه واده وي، که هغه کانفرنس وي، که هغه میچونه وي یا بل داسې د ګڼې ځای د مارکیټونه وي هغې ته غیر ضروري تلل خپل چې دی هغه بند کړئ. ځکه چې په ګڼه کې داسې چانسز وي چې دا به دغلته کې موجود وي او تاسو ته لګېدی شي. دویم دا چې هسپتالونو ته بالکل مه ځئ غیر ضروري. که تاسو د چا تپوس کول غواړئ نو په ټلیفون یې وکړئ خو هسپتال ته بالکل خواله چې لاړ نه شئ. او د هغې نه علاوه که تاسو ته څه داسې بیماریان وي چې هغه وروسته ټیک کېدی شي هغه تاسو په ټلیفون باندې د ډاکټر سره ډسکس کولی دوايانې اخیستی شئ د هغې لپاره بالکل هم هسپتال ته مه ځئ. ځکه چې د ملک او د علاقې چې څومره هم مریضان دي هغه به هسپتال ته راځي نو دلته کې ډېر زیات چانسز دي چې تاسو ته د کرونا وایرس هلته کې ولګي. نو دا بالکل مه کوئ. درېیم دا که چې تاسو مارکیټ ته راشئ، بهر ته راشئ، واپس چې څنګه راشئ نو اول کار ټول ناول دا ده چې خپل لاسونه ډېر ښه په ښه طریقه باندې وینځئ. د 15-30 سکندو لپاره یې ښه په صابون باندې وینځئ یا سینیټایزر یوز کړئ په هغې باندې پاک کړئ چې که انکیس تاسو په لاسونو سره داسې وایرس لګېدلی چې هغه ترې لرې شي او تاسو ته هغه څه نقصان درنه کړي. د هغې نه علاوه چې که په خپل چې کوم دا ټي زون چې دی دې ته ټي زون وایي د سترګې، پوز او خولې ته نو دې ته بالکل هم لاسونه مه وړئ. ځکه که ستاسو خدای مکړه ستاسو په لاسونو پورې چېرته وایرس وي نو دا په سترګو په ذریعه، د پوزې په ذریعه او د خولې په ذریعه باندې ستاسو وجود ته دننه کېدی شي نو دې ته بالکل مه وړئ. دې نه علاوه که تاسو چېرته په هغه باندې په ګرمو اوبو باندې غرغړه کوئ نو دا مفید ثابتېدی شي. که خدای مکړه ستاسو مرۍ کې چېرته داسې وایرس وي نو د ګرمو اوبو سره دی واپس تاسو په غرغړو سره واپس راتلی شي او چې دی تاسو لاندې تاسو نور خراب نه کړي، نمونیا تاسو ته ونه کړي نو دا سټپ هم تاسو اخیستی شئ. دې نه علاوه ماسک تاسو یوز کولی شئ خو ماسک هر هغه کس له یا په هر هغه ټایم کې یوز کول پکار دی چېرته یا تاسو ګڼې ته ځئ مجبورۍ په مجبورۍ نه یا هسپتال ته ځئ یا داسې نور تاسو د داسې پیشنټ خواله ځئ چې هغو ته دا وایرس وي نو هغو هلته کې ماسک یوز کولی شئ. او هسې چې دی که تاسو په خپل کور کې دغه کوئ نو هغې کې دې ضرورت نشته. د هغې نه علاوه خپل د کور فرش خپل چې کوم دي هغه یو پر ښکلې پاک کړئ، وینځئ او په الکوهل باندې چې کوم سینیټایزر دی په هغې باندې ووینځئ چې بالکل دا یو پیر پاک شي ستاسو شک دې ورک شي. دې نه علاوه چې کوم حکومت چې کوم اقدامات ښیي په هغې باندې عمل وکړئ هغه د ریسرچ نه پس راغلي او داسې نه چې دا یو عام کس ویلي. او دې نه علاوه چې کوم غلط انفارمیشن دی هغه بالکل مه شیر کوئ چې دا د دې علاج چې دې شي سره کېږي، دې علاج دې سره کېږي. خدای مکړه که یو کس ته دا شیز شوی او تاسو هغه ته غلط انفارمیشن ووایئ او هغه په هغې په هوپ کې د هغې په امید کې هغه دغه چې دی هغه علاج شروع کړي او ځان حکومت ته نه ښیي نو د دې سره به خطر دی چې یو د انسان ته خطر کېدی شي خو د دې نه علاوه نور انسانانو ته به دا وایرس
په تیزی سره د ده نه ځي نو هغه به خطره جوړوي. نو غلط انفارمیشن په فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې یا په نور سوشل میډیا باندې بالکل مه شیر کوئ او په دې کې به تاسو هم ګناهګار راځئ او هغه کسان به هم ګناهګار راځي کوم چې دا سی انفارمیشن شیر کوي. نو امید لرم چې موږ به دا میسج چې دی موږ به نورو ته ورسوو او کوم انفارمیشن زموږ سره صحیح سي راغلي هغه به نورو ته وایو او غلط انفارمیشن به نه وایو. امید لرم تاسو به په دې خبرو باندې پوه شوي. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو نورو ته یې ضرور وښایئ. السلام علیکم. د الله په امان.